یا شاید جوړه سکړاس په خیر زه بایومیکس چینل څخه احمد خبرې کوم. نو چینل هم د سره سبسکرایب کړئ بایومیکس چینل ته، نور سره هم شیر کړئ. وخت مو نه ضایع کوو، تر دې ډایرکټ په سبجیکټ چې دی سبجیکټ بلډ. پر بلډ باندې بیخي ډېرې ویډیو جوړ سوي دي چې ته هیمټالوجي وګورې یا دا ویډیو دی اول وکتل هغه ویډیو وګوره، که هغه ګورې بیا دا هم ګوره. نو نن بلډ یعنې سره وینه، پر سره وینې ته یو څه لږ انفارمیشن زما څه مس شوی هغه هم په دې کې راولم او دغه کومه د دې الیم د معلوموم، یعنې د دې اندازه در معلوموم دا څونه اندازه لري په جسم کې، د دې وزن څو دی، وزن څو دی زموږ په جسم کې، د دې اندازه څونه ده. صحیح ده، پر دې باندې به د دې فوکس لري، مطلب د دې ویډیو مخصوص په دې باندې وایي. صحیح. اوس یو کوچنی تعریف در سره شیر کوم. بلډ چې دی هغه کنیکټیو ټیشو دی د فلوډ فارم باندې دا ایسي ده. نو وینه چې ده یو قسم نساج دی، کنیکټیو یعنې جوړېدونکي نساجونه دې ته ویل کېږي، او دا فلوډ یعنې د مایع په فارم کې ګرځي په جسم کې، لکه اوبه، لکه داسې نور شی چې هغه مایع ایسي. نو دې ته فلوډ اف لایف هم ویل کېږي او فلوډ اف گروث هم ویل کېږي، فلوډ اف هیلث هم ویل کېږي. صحیح ده. فلوډ اف هیلث اوس فلوډ اف لایف دې ته په څه وجه وایي، ولې دا څه کې اکسیجن رخلې بیا وړي در سینې پورې، کوم چې پیپړې ورته وایي، لنګز ورته وایي، در هغه پورې وړي، بیا د هغه څخه د ګرد جسم څخه یعنې آل پارټس اف باډي د ګرد جسم څخه کاربن ډای اکساید راخلي ګیس چې هغه بیا د باسي دغه ته راوړي، د لنګز ته راوړي او دغسې بیا باسي. په دې باندې ما ویډیو جوړه کړې ده. صحیح ده. او بل د فلوډ اف گروث بیا دې ته څه شوی، فلوډ داسې کې نیوټریټیو سبټانس یعنې کوم چې غذایي یا قدرتي یا یو بل داسې کوم سبټانس یا هارمونز یا کیمیکل یا بل داسې شی هغه ډایجسټیوي سیستم څخه هارمون سره اخلي، بیا انډوکراین سیستم ته وړي، نور نساجونو ته وړي، په دې وجه دې ته گروث وایي، یعنې گروث کې دا کومک کوي، په غټېدو کې کومک کوي. فلوډ اف هیلث بیا څه مطلب دی چې یعنې پروټیکشنز کې بوډي یعنې اګینسټ یعنې ډیزیز د یو ناجوړي په خلاف باندې دی تا سره کومک کوي. صحیح ده. او ویسٹ پروډکټ باسي، ویسٹ پروډکټ کوم چې ضایع ماده یا ضایع کیمیکل یعنې ان سبټانس و یا کیمیاوي مواد ته وایي، کوم چې موږ ته عنصر هم بولو کېږي. او ټرانسپورټینګ کې د ایکسکریټ یعنې د ادرار په لاره باسي، ارګن لایک کډني. صحیح شو. د دې پراپرټي چې د بلډ او پراپرټي، نو د دې پراپرټي چې د بلډ یعنې د دې رنګ څنګه دی، ولیم یې څنګه دی، ریاکشن یې څنګه دی، او د ویسکوسټي چې ورته وایي یعنې په څنګه دی د اوبو پر عمل کوي. اوس ګرته به درته معلوم شي. کلر کې دا خپل وخت لري، دوه سټیج لري، یعنې دوه لارې لري یا په دوه ترتیبه دي. کله چې په ارټریل بلډ ورته وایي، ارټریل وین چې دی، ارټري دې ته وایي کېږي، ارټریل دې مطلب د جمع کړي دي. صحیح ده. ارټریل وین دې ته وایي کېږي، رګ چې موږ ته ورته وایي، کوم چې ارټریل غټ رګ یعنې دا لاس دی، په دې لاس کې دننه دا غټ پایپونه چې دي د وینې دې ته ارټریل بلډ وایي کېږي. په دغه کې چې دی هغه سکریټ ریډ بلډ سیل یعنې د دې رنګ داسې داسې تک سور وي، یعنې سکریټ لیټ په رقم یې ولې دا اکسیجن لري، تک سور وي، داسې سور وي، بلکل داسې تک سور وي. او په رګو کې چې د وینس د ارټریل اور وینس په دې باندې ویډیو راځي هارډ کې چې د کوم قسم رګونه دي، څو قسم رګونه دي، سرکولیټري سیستم کې دا راځي. صحیح ده. اوس ما خالي په یاد وساته، ارټریل کې چې کوم وینه وي هغه تک سره وي، او وینس کې چې کوم وینه وي هغه شنه رقم وي، یعنې بانجڼي رقم وي، پرپل رنګ وي. هغه په دې وجه په یوه کې اکسیجن وي، په یوه کې کاربن ډای اکساید دی. راځو ویلیم، کوم چې ویډیو مخصوصه پر روانه ده. ویلیم چې دی اټس اباوټ 80% اف باډي ویټس، یعنې وینه چې ده 80% چې ده د جسم وزن د دې د وجه څخه ده 80% وایي 8% وزن چې دی هغه د وینه د په شکل روان دی. که ته اوس 100% کې دونې وي نور شیان دي، 8% چې دی یعنې هغه دغه د څه شي دی، مطلب د وینې وزن دی. اوریج کم چې دی یعنی په لیټر په حساب باندې چکې د لیټر په حساب چکې د مخصوص چې کم دی
کسانو ته چې هغه 15 لیټر وي، مخصوصه 15 لیټر ایوریج، یعنې کوم مخصوص چې دی هغه 15 لیټر. په کوچنیانو کې کله 450 را روان یا 4.5 ملي لیټر را روان دي، په ښځو کې لږ کم وي یعنې 4.15 لیټره پورې. لیکن مخصوصه که چا پوښتنه درڅه وکړه په جسم کې څو لیټره وینه شته، ته به ورته وایې چې 15 لیټره وینه ده. وزن یې څو نیولی دی؟ 8% وزن یې نیولی دی وینې ته. د دې ریاکشن چې دی هغه 7.4 دی، چې د الکلین دی ته وایي، لایټلی الکلین، کم پی ایچ ورته وایي. وبسي کاسټي چې دی هغه دې ته چې وایي کېږي، یعنې کم د دې اوبه په رقم ده یا بله کم ده یا ویسو کس په نامه ده چې ده یا د بل شي په نامه ده.